که ستاسو په نوکونو باندې یا ستاسو د ماشومانو په نوکونو باندې دغه شان سپین ډاټونه وي نو په دې باره کې به تاسو چا یارولې وي چې دا د بیمارۍ علامات دي او دا تاسو دپاره خطرناک دي بلکې داسې هیڅ خبره نه ده دې ته موږ وایډ سپوټ وایو او دا د دې د وجې په نوکونو باندې راځي که د ماشومانو وي یا د غټو انسانانو وي چې کله نوکونه زور وخوري یا څوک نوکونه کټ کوي یا په هره طریقه چې وي خو نوکونه چې زور وخوري نو دا د هغې د وجې راځي هم په ماشومانو باندې او هم په غټو انسانانو باندې چې په دې دوران کې تاسو ته هیڅ کول نه دي پکار بلکې دا د وخت سره سره په خپله ختمیږي او که بیا چېرې ستاسو په نوکونو باندې دغه شان سپینې کرښې وي یا ستاسو دغه شان نوکونه وي لکه څنګه تاسو ته په سکرین باندې لیدي شي یا د دې سره ستاسو نوکونه ماتېدل نو په دې دوران کې د طاقت د کموالي د وجې دا علامات راتلی شي خو په دې دوران کې تاسو که چېرې طاقت پوره کوئ خپل وجود ته کم ته چې ویټامنز ویلی شي ویټامن ډي ورته ویلی شي کیلشیم ورته ویلی شي میګنیشیم ورته ویلی شي زنک ورته ویلی شي آیرن ورته ویلی شي نو د دې طاقت په وجه باندې ستاسو کوم دا نوکونه دي دا خپل حالت ته دوباره راځي او په دې دوران کې تاسو ته هرګز یره نه ده کول پکار بلکې تاسو ته په دې دوران کې خپل ډاکټر ته صرف دا نوکونه ښودل دي نو دا شان ستاسو د صحت په اړه میډیکل معلوماتو دپاره زموږ سره اوسئ او که چېرې دا معلومات تاسو دپاره انفارمیټ وي نو د خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ